په بغلان ولایت کې د اندراب ولسوالۍ په یو مهم ټولنیز بدلون کې د ګوجر قوم ترمنځ هغه 40 کلنه دښمني چې له کلونو راهیسې د خلکو ژوند اغېزمن کړی و او 3 تنه پکې وژل شوي وو پای ته ورسېده. د بغلان والي مولوي عبدالرحمن حقاني د روغې جوړې دواړو لورو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې دا هوکړه باید یوازې په خبرو محدوده پاته نه شي بلکې عملي ژمنتیا ورته وښودل شي څو بیا د تاوتریخوالي تکرار رامنځته نه شي. محترمو چې په هغه اندازه باندې د دښمني ورکه سي او د دوستۍ فضا په هغه اندازه کې راسي چې نور خلک ستاسو څخه عبرت واخلي. څنګه پیچلې موضوع وه، څنګه سخته دښمني وه، نن د دغه علماء کرامو د دې اسلامي امارت مشرانو او د دغه زموږ د قومي مخورو او د دې زموږ علماو او استادانو په برکت نن هغه دښمني په دوستۍ بدله شوه. بل لور ته د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د دعوت او ارشاد رئیس مفتي شفیع الله ثاقب وایي چې د دې 40 کلنې شخړې حل اسانه نه و بلکې د اوږدو خبرو باور جوړونې او دوامداره هڅو پایله ده. نوموړی زیاتوي اوس مسؤلیت د دواړو لورو دا دی چې نه یوازې سوله وساتي بلکې د ټولنیزو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره ګډ کار وکړي. د هر نوع دوستي لاس به وړاندې کوو، د هر قسمه فکر و سوچ و مادیاتو معنویاتو د دشمنۍ سیمو دا به په دوستۍ بدلو. دا سر له دې همنن مجلسه وکوي تر څو الله رب العزت په ورځ د آخرت باندې دغه کسانان چې د هر قسمه معافي یې کړي او اتحاد او وحدت یې راوستلی دا الله رب العزت د ټولو خلایقو پر سر باندې و جنت ته وغواړي. په همدې حال کې د ګوجر قوم مخور دا هوکړه د یو نوي پیل په توګه ارزوي. دوی د حکومتي مسؤلینو هڅې ستایي او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د سولې اصولو ته ژمن پاته شي. امارت اسلامي نه د زړه له کومې تشکر کوو چې داسې یو غریب او مظلوم قوم چې په غرونو کې په اطرافونو کې او په ډېر لرو سیمو کې اوسېږي دومره غریبان او مظلومان دي چې د دغه مسلې د راټولولو دپاره او د دغه مسلې د حل دپاره د دوی دغه توانۍ نه وه حد اقل چې دا جرګه راټوله کړي. امارت اسلامي او د وزارت رهبري او د ولایت په مقام په زحمت باندې دا مشکل حل شوی ده. زړه له کومې تشکر کوم. د مابین کې 3 مړې شوي او ډېر مشکلاتو د قومي مشران سپینګیري بارها کوشش کړی خو دې باندې نه و توانېدلی چې دا موضوع حل و فصل کړي. خو الحمدلله امارت اسلامي چې یو زړهسواندې حکومت دی او کېدای شي دا تاریخ کې به اولینی حکومت وي چې حکومت اراکین راځي او ملت باندې ګرځي او د ملت فیصلې د خپل په مصرف کوي. نو دا ډېر لوی امتیاز دی او دا تاریخ کې لیکل غواړي. دا په یو زرینو کرښو باندې باید ولیکل شي. مسؤلینو د غونډې په پای کې پر خلکو غږ وکړ چې شخصي او قومي شخړې دي د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو او روغې جوړې له لارې حل کړي او د ورته ستونزو په صورت کې د اړوندې ادارې دیني عالمان او قومي مشران پر وخت خبر کړي. محمد عارف لیوال، امید رادیو.